أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تأذن ربك او کلا چیلانو کو ربستا ليبعثن عليهم خامخار لگمبا پدیبانی الى یوم القیامة تروضی د قیامت پوری من حغسو کو یسومهم سوء العذاب چرسوی با دویتا بد عذاب ان ربک لسریع العقاب یقینا ربستا خامخا زر عذاب ورکون کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ او یقینا غا خامخا بخون کے رحمو کون کے دے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ تَأَذَّنَ اے اعلما یعنی اعلان وکړو علماوی الله رب العزت دا اعلان څنګه وکړو نو دا اعلان په جبا د انبیاء باندې کړی دی څومره چې الله انبیاء را لېږلي دي نو دا غوی په جبا باندې دا اعلان کړی دی عطا رحمه الله فرمایي حکم ربک یعنی فیصله وکړه رب استا امام بغوی د عطا رحمه الله قول ذکر کړي یعنی فیصله وکړه رب استا تفسیر منار کې وایي چې تأذن او ایذان اغه اعلان ته ویل کیږي چې د خلکو غوګونو ته ورسیږي او خلک په خپل غوګونو کې محسوس کی او دا اعلان الله رب العزت په خپل ځان لیکلو او په خپل علم کې الله رب العزت دا فیصله کړی و وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ او کله چې اعلان وکړو رب ستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ خامخا لِگی با پدی باندې الى یوم القیامت الرزو د قیامت پوری مَن یسومهم سوء العذاب اغسو کو چرسوی با دیتا عذاب بد امام بغوی رحمه الله فرمائی چې د دین مراد محمد صلی الله علیه وسلم او داغه امت ده چې دوی سره به جنگونه کوي تر دې چې اسلام راوړي یا جزیه ورکي دوه خبرې دي یا به اسلام راوړي یا به جزیه ورکي سوء العذاب عذاب بد مفسرین ویو دا هغه عذاب ته ویل کیږي چې بس صاحب خپه کوي چابانی چرازی چې هغه خپه کوي ذلیل کیا خودلتا د سوء العذاب نه مراد
یعنی ملک او بادشاہی اغستل دی او په زور باندې عاجز کول دی. ان ربک لسریع العقاب، یقینا ربستا خامخا تلوار کون کې د عذاب دی. ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم، او یقینا الله بخون کې مهربان دی. وقطعناهم فی الارض امما، او تس نس کرل منگو دوی لرا پزمکا کی مختلفی ڈلے. منهم الصالحون، بعض دوینا نیکانو، ومنهم دون ذالک، او بعض دوینا سوا دینا. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، ای امتحان وکړو مونږ په دې باندې په خوشالو والسیئات او تکلیفونو سره لعلهم یرجعون، د دې لپاره چې دوی راوګرځي. وقطعناهم فی الارض امما، وقطعناهم فی الارض امما. العذاب الرابع، سلورم عذاب. مخی د دوی دا ډله ډله کېدلو دا نعمتو د دې لپاره چې ژوند هغه برابر شي او د اختلافاتو نه بچ شي. که ستاسو خیال وي چې ورونه یو ځای کې اوسېږي او بل ځای کې اوسېږي بل ځای کې، بس داسې ډېر اختلافات نه یا، خو لیکن کله چې په یو ځای کې نو بیا څومره اختلافات وي. نو دا مخکې دا د دوی ډلې ډلې کېدلو دا په دوی باندې نعمت و، او دلته چې دا کوم ډلې ډلې کېدل دي نو دا د دوی لپاره عذاب. او بیا علما وایي چې ګوره یو قوم چې هغه تس نشي در په در شي نو دا لوی هلاکت دی، ځکه څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې. او الله رب العزت دوی دا تس نسو د دې لپاره کړه چې دا شریان خلقو کدا په یو ځای باندې راجمع وي نو دوی به نورم ډېر فساد کولی. خو څوک چې په یو ځای باندې وشته څوک په بل ځای باندې وشته نو په دې سره هغه طاقت څه شو، ختم شو. که ستاسو خیال چې څوک ډېر وي او چا سره جنگ راشي نو به ټول به رامنډي کې، چې یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې سم نشي کولی. وقطعناهم فی الارض امما، او منګه تس نس کړو دوی لره په ځمکه کې مختلفې ډلې. فی الارض امما، او علما وایي مفسرین وایي فلیس لهم اقلیم یسکنونه ولا تجد قریة الا وفیها منهما. نو د دوی یو اقلیم نشتا چې دی پای کې په شریکا ژوند تیر کې، او تبا په هر ملک د دوی ناس کسان مومي. سورت بنی اسرائیل یوصل سلورم نمبر آیت مبارک وګورئ. سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل 104 نمبر آیت مبارک کې ویا یوصل سلورم آیت کې آی کې ردی ذکر کوي. یوصل سلورم آیت کې وای وقلنا من بعده اول منگو پسو د دینا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہوتا اسکن الارض اسیگے پدمکا کی پیدا جا وعد الاخرہ پس کل چراغلا وعد ورستنیا جئنا بکم لفیفا من براولو تاسو لرا ټولا
تاسو به موږ ټول هغه به راولو. یعنی په ځمکه کې اوسېږئ او کله چې وروستنی د آخرت راشي نو تاسو به په یو ځای باندې راولو. او بیا علما وایي چې ګوره یهودو کې څومره ډېرې زمانې تېرې شوې او هېڅ ریاست هغه ورته میلاو نه شو، صرف د یو څو کسانو محله هغه ورته میلاو ده او هغه هم د ذلتونو نه ډکه. منهم الصالحون، بعض د دوی نه نیکان خلق دي. د قرآن کریم عدل ته وګوره، د قرآن کریم انصاف ته وګوره، چې دا نه چې قرآن یو شان ګز نه راکاږي، نه چې څوک بدال دي نو هغوی بدي بیان کی او چې څوک نیکان دي نو هغه جدا بیانوي. دا منهم الصالحون، بعض د دوی نه نیکان خلق دي. علما وایي چې دا نیکان په هغه زمانه کې چې نبی علیہ السلام لا نو راغلی، دا نیکان په هغه وخت کې و چې نبی علیہ السلام لا نو راغلی، او کله چې نبی علیہ السلام راغی او دوی په ایمان را نوړو نو دا ټول بیا ظالمان دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی که موسی علیہ السلام ژوندی وی نو په هغه باندې زما تابعداري لازمه وه، او که چېرته الله موسی علیہ السلام را ژوندی که او تاسو د هغې تابعداري وکړله او زما تابعداري م پرېښوده، نبي علیہ السلام ویل لظللتم عن سواء السبیل. نو په دې کې اشاره ده هغه مؤمنانو ته چې د اهل کتابونه ایمان راوړی لکه عبدالله ابن سلام، او ومنهم دون ذلك، بعض د دوی نه سوا د دوی نه دي، یعنی نیکان نه دي. نو ګوره چا کې ظلم دی او چا کې کفر دی، چا کې فسق دی، چا کې یو چا کې بل. ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات، او موږ امتحان کو د دوی په خوشحالو والسیئات او په تکلیفونو باندې، یعنی په نعمتونو سزاګانو باندې په سبب د صلاح او د فسق سره، یا په خوشحالۍ او په سختۍ سره، یا په اسانۍ او په سختۍ سره. خو زمونږ خلک وبلوناهم بالحسنات والسیئات، او مونږ امتحان کو د دوی په خوشحالو او په تکلیفونو باندې. خوشحالي به الله راولي زمونږ په خلکو باندې، نو دې ظالم به په دې نه پوهېږي، دی پکې ګډاګانې کوي. هلکه تاله الله مال درکو، تا د دې نعمت شکریه ادا که. تاله الله ګاډی درکو نو په سړیتوب باندې چلوه، موټرسایکل یې درکو په سړیتوب یې چلوه، دا نه چې ته پې بیا کله ټیرو نه چت. او الله ګواه دی دا څوک چې پې نخرې کوي او د املا او سر یې مات شي که نه زبردسته کار د باندې وشو. دا خو د دې دپاره دی چې سم کار دپاره الله درکلی، خپل مقصد ته سر کوه او مستی هغه مه کوه. نو زمونږ خلک الله به پې خوشحالي راولي. نو زمونږ خلک د خوشحالۍ په معنا باندې، د خوشحالۍ په مطلب باندې نه پوهېږي، او ښځې او نر او چې ګډای پکې نه کلی، ډمتوب یې پکې نه کلی، یو بل نه چې دی بیمانو، یو بل نه جامې نه ایشلولي، یو بل باندې چې د اسخا ګن نه یې ورویشتلی. نو بس هلکه دا خوشحالي دې ته ویلی کېږي.
تکلیف در باندې راوستو نو دا تکلیف در باندې الله د دې لپاره راوستو چې الله وایي ما طرف ته متوجه شه نو ته د ژبې نه او د خولې نه د کفر کلمات وباسې هغه خبرې کې چې هغه د شریعت سره برابر نه نه دا امتحان دی وبلوناهم بالحسنات والسیئات موږ امتحان کو د دې په خوشحالو وسیئات او په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون خامخا چې دوی راوګرځي مطلب دا دی د خوشحالۍ نه وروستو د تکلیف نه وروستو مقصد دا دی چې بندگان الله ته راواپس شي او د الله عبادتو هغه په صحیح طریقه باندې وکړي نو که من خلکو کې هلکه زوی له واده سره پاره کوي چې حیا راشي نو چې ستا د زوی نه څوک جامې شلی نو دا حیا ده که دا بې حیي ده حضرت شیخ القرآن د پنجپیر هغه به وی ته چاته وایه چې ستا پلانکي ته ګډ شمه چې وجنې دي که نه دي وجنې او په واده کې بیا به ښځو نورو به ډولکی راغستی او ګډا به کوي ورپسې پردی سړی به دننه کور ته دننه کېږي ډولکی به ورته وایه هلکه نه یو طرف ته خو که چا درته دا ویل نه په دې باندې وجنې خو چې کله در باندې خادي راله نو بیا په ځان باندې نه پوهېږي یا پردی ډولکي مار هم کور ته دننه کې او بیا ورته ښځې او نور ورته ګډا کوي لاسونه ورته پلقې خو امتحان او خوشحالي الله دې لپاره ولي چې د الله صحیح بندګي وکړي دا امتحانات د دې لپاره دي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ او کله چې اعلان وکړو رب ستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ خامخا رالیږي په دې باندې الی یوم القیامة تر ورځې د قیامته پورې من هغه څوک یصومهم سوء العذاب چې رسوي به دې ته عذاب بد ان ربک لسریع العقاب یقینا رب ستا خامخا تلوار کوونکی د عذاب دی وانه لغفور رحیم یقینا الله بخونکی مهربانه دی وقطعناهم فی الارض امما مونږه تسنس کو دوی لرا په ځمکه کې مختلفې ډلې منهم صالحون بعض دوی نه نیکان خلق دي ومنهم دون ذلک او بعض دوی نه سوا د دوی نه دي وبلوناهم بالحسنات موږ امتحان کو د دوی په خوشحالو وسیئات په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون خامخا چې دوی راوګرځي اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره